کله چې نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته راغی او بیا په دوم کال د هجرت باندې د بدر جنگ وشو. د بدر په جنگ کې مومنانو مجاهدینو کافران څه مړه کړو، څه یې بیا ژوندي ونیوو، مدینې منورې ته راوستو. په دې نیول سوي خلکو کې د نبی علیه صلات وسلام اکا عباس رضی الله عنه دا هم تر دغه وخت هغه ایمان راوړی نه و، د کافرانو په فوج کې راغلی و، کافرانو په فوج کې په بندیانو کې ونیول سو، مدینې منورې ته راغی. نو هلته د نورو بندیانو په څنګ کې عباس رضی الله عنه دا هم علی رضی الله عنه چې د عباس رضی الله عنه رارو د نبی علیه صلات وسلام د اکا زوی و. دا بیا وایي ما نه ډېر وخت راوړی و، بیا یې هجرت را کړی و، مدینه منوره کې له نبی علیه صلات وسلام سره په څنګ کې اوسېدی او د بدر جنګ ته ولاړی. نو بیا په مدینه منوره کې علي رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه ته وویل چې ګوره سپین ږیری سړی یې، د کورنۍ مشر یې، له ایمانه دې انکار وکئ، ایمان دې نه راوړ، د کافرانو په ډله کې رالې، اوس دغسې الله ذلیل کړي، د دې مؤمنانو بندي یې هغو په بند راوستلی د ذلت په حال کې. له دې وجې د ذلت په حال کې چې یو د ایمان نه ده راوړی او بل دې هجرت نه ده راکړی، مکه مکرمه کې پاته شوې، د خپلې دنیا په خاطر، د اولاد په خاطر، د کلیو د قرابت په خاطر پاته شوې، اوس دغسې الله ذلیل کړي. نو عباس رضی الله عنه و علي رضی الله عنه ته وویل چې ګوره تاسې زموږ دا بد خصلتونه، بد کارونه بیانوي، د هغه پیغلونه راکوي، نو موږ خو په مکه مکرمه کې ښه کارونه هم کړي دي او ښه کارونه کوو، هغه ولې نه یادوې؟ نو علي رضی الله عنه ورته وویل ستاسې په مکه مکرمه کې څه کړي دي؟ ده ویل موږ دا کار کړی ده چې د مکې مکرمې د حرم مسجد دا څه پاکوو یې، جارو کوو یې، خدمت یې کوو، او حاجیان صاحبان چې حج ته راسي په هغه وخت کې حاجیانو ته د اوبو بندوبست کوو، اوبه ورته برابروو، په حرم کې اوسېږو، د حرم خدمت کوو. نو دا بیا زموږ ښه کارونه دي. الله جل جلاله د دوی د دغه تقریر سوال و جواب په بدل کې دا 3 آیاتونه نازل کړي دي. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. الله وایي ما کان نسته للمشرکین کافرانو لره ان دا نسته د دوی دپاره یعمرو چې دوی آباد کړي مساجد الله، د الله مسجدونه. کافر مسجد نشي آبادولی، ولې د مسجد آبادي خو اصلي ډېره معتبره معنوي آبادي ده چې سړی په معنا کې آباد کړي. مسجد لمونځ غواړي، اخلاص غواړي، صدق غواړي، الله سره رابطه غواړي، نو هغه خو د مشرکینو د کافرانو دپاره نسته. خالی مسجد جارو کېدل، مسجد صفا کول، چې نور نه پر الله ایمان لري، نه لمونځ کوي، نه اودس کوي،
نو دا بیا الله دپاره منظور نه ده، دا آبادي نه بلل کیږي، نه الله په دې باندې راضي کیږي. نو د عباس رضی الله عنه د دغې خبرې جواب یې وکړي چې ستاسې آبادي د مسجد، تاسې وایي موږ د حرم مسجد جارو کوو، پاکوو یې صفا کوو یې، دا آبادي نه بلل کیږي. ما کان للمشرکین نسته کافرانو لره ان دا یعمرو مساجد الله چې دوی آباد کړي مسجدونه د الله، مسجد کافر نسي آبادول. په داسې حال کې شاهدین علی انفسهم بالکفر چې دوی پر خپلو ځانو د کفر شاهدي وایي، بیا یې دعوه کړې چې زه مسجد آبادوم، دا نشي کولی. اولئک حبطت اعمالهم، دا کسان چې دي حبطت یعنی بې فایدې ثابت سو، اعمالهم عملونه د دوی، د دوی عمل لره هیڅ اعتبار نسته. هر څونه د نیکۍ عمل چې وکړي د دې اساس و هغه اوله پایه هغه ایمان ده، چې نورې نیکۍ پر ایمان بنا سي، پر صحیح عقیده بنا سي، نو هغو لره به اعتبار وي. او چې نورې نیکۍ پر ایمان نسي بنا، ایمان نه وي، بیا هغه نیکۍ لره هیڅ اثر نسته، هغه اعمال ضایع سو. وفي النار هم خالدون، په اور کې به دوی همیشه وي. نو دا د عباس رضی الله عنه د دغو خبرو جواب وکړه. څه عباس رضی الله عنه بیا وروسته ایمان راوړ، هجرت یې وکړي، نیک مؤمن ځینې جوړ سوی، خو دا یې د هغه وخت د خبرو جواب دی.